کوم مسله ده ټول باجوړ والا د ماشوم نه والا نوجوانه پورې د نوجوانه والا تر سپین ږیري پورې د مولا نه والا تر امي پورې د ډاکټر نه والا تر تاجره پورې او د تاجر نه والا تر ملک او خانه پورې ټول موږ دغه یو اواز دی او ټول دا غواړو چې باجوړ خاوره باندې موږ امن غواړو ټول دا یو خبره ده که نه ده نو زما وروڼو یوازې چې کوم دی مولا او د مدرسې طالب العلم مه ملامته کوئ هر سړی چې کوم دی د فیسبوک دی نن سبا بیچاره په فیسبوک باندې نیولي او بیا چې کوم دی دلته ګورې پنډال کې یو کس موجود دی بېکاره ایسه څومره لیډران سیاسي لیډران دلته چې راځئ دا مسله صرف چې کوم دی د علماو نه ده زما وروڼو صرف فیسبوک بیان نه دی چې موږ څومره خلک راوځو دومره موږ بېګا چې کوم دی سروې کوله یو کس هم موږ چېرته ونه لیدو صرف د جمعیت علما اسلام دغه غریب کارکون چې کوم دی پر سړک باندې پروت و ورونو دا مسله صرف مولا ته پیښه نه ده دا هر کس ته پیښه ده دا د امن مسله هر کس چې غواړي نو ټول دې راشي د فیسبوک په ذریعه باندې چې کوم د پیغام ټول باجوړیانو ته ورکوم چې د الله خاطر وکړئ الله ته وګورئ زما وروڼو ټول چې کوم دی د خپلې خاورې لپاره راوځئ باجوړ له خاورې لپاره راوځئ د دې د امن لپاره راوځئ نو زما دا پیغام چې هر چا ته رسېږي نو راوځئ زما وروڼو موږ تاسو ټول چې کوم دی باجوړ کې امن غواړو بقایا خپلو کارکنانو د جمعیت علما اسلام هغوی ته دا یو میسج ورکوم الله جل جلاله قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانانو آمنو اصبروا وصابروا پخپله به هم صبر کوو او نورو ته هم د صبر تلقین ورکوو که چېرې پخپله باندې موږ د دې ځای نه ځو او د ځان سره دوه درې ملګري روانو نو دا کار به چې کوم دی دا درنه به څوک کامیابوي زما وروڼو نن زمونږ نه کالج ته ضرورت شته نن چې کوم دی سکول ته ضرورت شته نه سړک ته ضرورت شته نه بجلۍ ته ضرورت شته دا هر څه د اسلام آباد او لاهور پنډۍ له ورکي زمونږ صرف امن ته ضرورت دی نه سړک غواړو ستاسو نه نه درنه بجلي غواړو نه درنه سکول او کالج او یونیورسټي غواړو لا اول موږ ته امن راکړئ د هغې نه بعد به چې کوم دی دغه خبرې به روږدو دي چې کله زما سر ته امن شي زه یې محفوظ ویم زه به په سکول څه وکړم زه به په یونیورسټۍ باندې څه وکړم زه به په روډ او په کالج باندې زه په روډ تللی شم ما ته په روډ چې کوم دی ټول سور ورکړی دی ما ته په روډ کې په ځای په ځای باندې پمونه پراته دي په دغه روډ ته زما ضرورت نشته دی ما له امن راکړئ موږ ټول باجوړ دا یو اواز دی چې موږ په خپله خاوره باندې په قبایلو کې او خاص کر په باجوړ کې موږ امن غواړو روډونه بیګانې دا روسو مسلې دي دغې ته به روسو ګورو نو زما وروڼو تاسو سره یوه خبره کوم مالې صرف 3 منټ ټیم راکړی دی چې په خپله به هم صبر کوو نورو ملګرو ته به هم صبر تلقین کوو چې بھائی دا مسله چې کوم د موږ تاسو ټولو ته پیښه ده یا مدرسې نه که جوړه دی چوټي راله یا ډاکټره که ستا چې کوم دی د میډیکل سټور نه یې جوړه دی چوټي راله یا د کلینیک نه یې جوړه دی چوټي راله یا تاجره که دوکان دې بند شو پروا نشته ده ډېره عظیمه مسله ده دا چې کوم د خپل مستقبل ته وګورئ د خپلو ماشومانو او بچو مستقبل ته وګورئ دا مسله کوم وخت نه به موږ تاسو خاص کر په قبایلو باندې روانه ده نو دې امن دپاره ټول باجوړ ولس ته زما دا پیغام دی چې راوځئ د الله د رضا لپاره د باجوړ په خاوره د امن لپاره ټول راوځئ او د ښار ډسکاونټ ته راشئ یا کومه درنه چې چالو ده چې دا درنه کامیاب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین